افغان ځواکونو د طالبانو د کوټې شورا د نظامی کمیسیون لوړپوړی غړی قاري زعفران وژلی دی. بلوچستان کوټه د کوټې ښار له اسحاق آباد څخه ځایي سرچینې او طالبانو ته نږدې منابع صحیح نیوز ته تاییدوي چې نن ورځ له غرمې مخکې د کوټې ښار په اسحاق آباد سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د طالبانو کوټې شورا د نظامی کمیسیون لوړپوړی غړی قاري زعفران د نامعلومو وسلوالو لخوا ویشتل شوی دی چې د ژورو ټپونو له کبله یې د کوټې ښار د پوځي ښارګوټي په روغتون کې ساه ورکړې ده. بلخوا افغان ځواکونو د هلمند ولایت په 3 ولسوالیو نابي، نهر سراج او نادعلي کې پر طالبانو بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 14 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد بریدونو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا بل راپور کې افغان کمانډو ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د غور ولایت په 400 ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 8 تنه وژلي او 8 تنه نور ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.